په تیره ویډیو کې مو په ډیشبورډ باندې بحث کړی و چې ډیشبورډ څه شی دی، همدارنګه ډیشبورډ کې موږ تاسو څه کولی شو. خو د نن ورځې موضوع مو د اردرز مینیو ده چې اردرز مینیو کې موږ تاسو کولی شو. په اردرز مینیو کې هم تقریبا کټ مټ نه خو البته تقریبا سیمیلیریټیز لري د ډیشبورډ مینیو سره. په اردر مینیو کې هم موږ تاسو کولی شو خپل اردرونه کنټرول کړو، خپل اردرونه اداره کړو، خپل اردرونه منیج کړو. همدارنګه کوم اردرونه له موږ څخه کینسل شوي، کوم له موږ څخه لیټ شوي دي، او کوم اردرونو څخه موږ څومره پیسې ترلاسه کړې، کوم اردر مو په کوم تاریخ باندې بشپړ کړی دی، په کوم اردرونو کې موږ ریویو یا فیډبیک ترلاسه کړی، په کومو کې موږ ترلاسه کړی. نو راځو په د کمپیوټر سکرین ته په عملي بڼه یې ګورو. راځم د اردر مینیو اوپن کوم. ګورل ته په لومړي سر کې لیکلي مانیج اردرز، یعنی خپل اردرونه اداره کوي. دلته لومړی راځو د پرایورټي په نوم باندې آپشن دی. په پرایورټ کې موږ تاسو سره هغه اردرونه راځي کوم چې موږ تاسو باید لومړیتوب ورکړو یا باید ژر تر ژره باید خلاص کړو، ځکه هغه اردرونه په دې لیست کې راځي کوم چې وخت یې کم پاتې وي، یعنی وخت یې کم وي. فکر وکړئ مثلا تاسو 3 اردرونه اوپن دي، یو 15 ورځې وخت لري، بل 3 ورځې وخت لري، بل 1 ورځ وخت لري. نو دلته به لومړی هغه اردر تاسو ښودل کېږي چې 1 ورځ وخت لري، ځکه دې ته باید موږ تاسو لومړیتوب ورکړو. 1 ورځ وخت لري، باید ژر تر ژره ختم کړو. اکټیو اردرونه چې موږ تاسو سره فعاله اوس مهاله کوم اکټیو اوس مهاله موږ سره کوم اردر چې اکټیو دی هغه هم دا اردر دی. ګوره د ګیګ نوم دی چې ډو پروفیشنل 3D پروډکټ ریالستیک موکاپ، همدارنګه د بویر نوم دا دی، همدارنګه 11 سنټي پکې پاتې دي، ټوټل $25 قیمت دی، کوم نوټ پکې نشته، سټیټوس چې دی ان پروګرس کې دی. لیټ چې دی لیټ کوم اردرونه خو تر دا کوم اردرونه موږ سره په فعلا اوس مهاله موږ سره کوم اردرونه خو لیټ نشته دي نه. همدارنګه ډیلیورډ کوم اردرونه خو اوس مهاله موږ سره ډیلیور کړي مونږ دي نه. ان شاء الله که دا اردرونه په راتلونکو ویډیوګانو کې ډیلیور کوو ان شاء الله به بدل ته تاسو هم چې د دې دوه څخه دا اردر راځي او د مینیو کې به ذخیره کیږي. همدارنګه کمپلیټډ اردر، همدارنګه هغه اردرونه کوم چې موږ تاسو کمپلیټ کړي دي دلته موږ تاسو ټول هغه اردرونه ښیي چې موږ تاسو کمپلیټ کړي. ګورئ دلته بویر نوم دی، همدارنګه دلته ګیګ دی، همدارنګه دا په کوم تاریخ باندې موږ ترلاسه کړی دی، په کوم تاریخ مو بیرته بیا ډیلیور کړی دی، همدارنګه ټوټل قیمت د دې 100 دی، همدارنګه نوټ دی. په دې کولی شئ ځان سره یو نوټ هم ولیکئ چې مثلا زه لیکم such a great wire. یو نوٹ مې ولیکه د بیلګو تک. تاسو چې هر رقم نوټ لیکئ کولی شئ ولیکئ. ګوره دلته چې تاسو کله کلیک بیا کوئ په اتومات ډول باندې تاسو دلته لیکئ such a great wire. اوس زه مثلا بیلګې په توګه بیرته ډیلیټوم. سټیټوس چې دی کمپلیټ دی دا، او په دې کې ګوره دلته 5 سټار لیکل شوي، په دې کې نه لیکل شوي. دا په دې معنی چې دی چې دی موږ ته فیډبیک پرېښی دی، خو دې تر اوسه پورې نه دی پرېښی. فیډبیک طریقه به هم در وښیم چې دوی موږ ته څنګه فیډبیک کړي دی او موږ باید دوی ته بیرته فیډبیک څنګه ورکړو. همدارنګه کینسلډ اردر دی، کوم اردرونه چې له موږ څخه کینسل شوي دا ګوره سیم بویر نیم دی، همدارنګه ګیګز نیم دی، همدارنګه په کوم تاریخ هغه شوي دي موږ اوپن کړي دي، د دې قیمت څومره، نوټ کوم نوټ کلر یې، همدارنګه سټیټوس یې ګورئ سټیټوس چې دی کینسل شوي دا اردرونه. نو دا هم زموږ تاسو د سټارټ اردرونه کوم چې موږ تاسو سره ځان سره سټار کړي یا نوټ کړي نو هم دلته راتلی شي، خو موږ تر اوسه یو اردر هم ځان سره نه دی سټار کړی. نو دا زموږ تاسو د اردرز مینیو ده.